سلامونه وخت مو په خیر له زیر نیوز څخه د دې مهال خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن شنبه د روان لمریز کال د غبرګولي نهمه او د 2025 زیږدیز کال د می 11 نیټه ده. په پیل کې هم پام وکړئ کورنیو خبرونو ته. هرات کې د لومړي ځل لپاره د 43.2 میګاواټو بادي او 15 میګاواټو لمریزې برېښنا تولید دستګاهو جوړولو پروژو چارې پیل شوې. د یادو پروژو د چارو د پیلېدو په پرانیسته کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په ګډون د برېښنا شرکت رهبرۍ، د ترکیې قونسلګرۍ او یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. په یاده پرانیست غونډه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر یادې پروژې په هیواد کې د انرژۍ په برخه کې د پرمختګ یو مهم ګام وباله او زیاته یې کړه چې هرات لپاره د بادي او لمریزې برېښنا دا پروژې د برېښنا اړتیا پوره کولو سربیره اقلیمي بدلون سره مبارزه کې هم مهمې دي. نوموړي زیاته کړه چې پر کورنیو ظرفیتونو د تکیې او ګټه اخیستنې لپاره یې لازمي هڅې پیل کړي او په وینا یې دا ډول پروژې له هیواد د اسعارو د وتلو مخه نیسي. د اقتصاد وزیر قاری الدین محمد حنیف هم په یاده نسته کې له کورنیو او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې په هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند وویل چې د هیواد د بنسټیزو پروژو په برخه کې باید عملی کار او پانګونه وشي. دغه راز د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس عبدالباري عمر وویل چې برېښنا شرکت د برېښنا انرژۍ د تولید په برخه کې یوازې 250 میګاواټه ظرفیت درلود، خو په وینا یې اوس کابو هره اونۍ د برېښنا انرژۍ د پراختیا پروژو شاهدان دي. نوموړي زیاته کړه چې له اختر وروسته به د پل هاشمي سب سټیشن رغنیزې چارې چې د هرات د برېښنا په تامین کې اساسي رول لري پیل شي. نوموړي دغه راز وویل چې ژر به د هرات لپاره 4 نور سب سټیشنونه هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دغه راز د اوواویه ساختماني ترکي شرکت مشر سلیمان جلیویو هم په معیاري ډول د هرات د بادي برېښنا پروژې عملي چارو د بشپړولو ډاډ ورکړ. افغانستان کې له هرو 4 بالغو کسانو یو تن یې تمباکو کاروي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د تمباکو د کارونې ضد نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان کې له هرو 4 بالغو کسانو یو تن یې تمباکو کاروي. دغه سازمان ویلي چې تمباکو تر ډیره ځوانان په نښه کوي او په افغانستان کې یې د کارونې تر ټولو عام ډول نسوار یا بیلوګي تمباکو دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې په ټوله نړۍ کې نږدې 30 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 14 تر 15 کلونو دي تمباکو کاروي. د یاد سازمان په وینا په ډیرو هیوادونو کې د برېښنايي سیګریټو کارونه د ځوانانو ترمنځ د لویانو په پرتله زیاته ده. د افغانستان اسلامي امارت په کابل کې د پاکستان له لوري سفیر ته د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د کچې د لوړولو هرکلی کړی دی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې یاد وزارت د پاکستان حکومت د دې پریکړې چې کابل کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت کچه سفیر ته لوړوي هرکلی کوي. یاد وزارت دغه راز ویلي چې اسلامي امارت به هم په متقابل ډول په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د شارج دافیر کچه د سفیر سطحې ته لوړه کړي. بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې لوړوالی یاد کړی او زیاته کړې ده چې دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا ته لار هواروي. یوه تازه اندېښنه چې د امریکا په سنا کې د 2 غړو لخوا څرګنده شوې د زرګونو هغه افغان وګړو برخلیک ته اشاره کوي چې د لنډمهاله خوندیتوب په چوکاټ کې په امریکا کې اوسېږي. سناتورانو جین شاهین او لیزا مورکاسکي په یوه لیک کې د امریکا د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ته لیکلي چې د دغه افغانانو د موقت خوندیتوب حالت پای ته رسول به جدي اندېښنې راولاړې کړي. یاد سناتوران ټینګار کوي چې که دغه پریکړه عملي شي نو دا به د امریکا په خاوره کې د ګڼ شمېر افغانانو په تیره د ښځو ژوند له خطر سره مخ کړي. دوی له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ادارې غوښتنه کړې چې د دغې پریکړې د بیا ارزونې لپاره اقدام وکړي. په لیک کې دا هم ویل شوي چې دا یوازې یو انساني او اخلاقي مسؤلیت نه دی بلکې دا د امریکا له متحدینو سره د ژمنو درناوی هم څرګندوي. لیک زیاتوي چې د ډول ګام به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې امریکا له هغو کسانو سره ولاړه ده چې له دې هیواد سره یې اوږه ورکړې.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له تاجکستان هیواده د شاوخوا 50 تنه افغانانو د شړل کېدو خبر ورکړی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د روانې میاشتې په 9 او 8 نیټه 49 تنه افغان کډوال چې په تاجکستان کې میشت وو د یاد هیواد له لوري راشړل شوي دي. دغه وزارت ویلي په یادو کسانو کې 14 تنو د تاجکستان د اوسېدو پیژندنامې او 12 نورو پاسپورت او ویزې درلودې چې د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې هیواد ته راستنه کړل شوي او د شړل کېدو لامل یې لا څرګند نه دی. بلور ته یاد وزارت ویلي چې د غبرګولې میاشتې په 8 او 9 نیټه 450 تنه افغان بندیان چې له 1 ورځې څخه تر 3 ورځو پورې د پاکستان په بندخونو کې بندي وو آزاد او هیواد ته راستنه شوي دي. د 1404 کال په لومړیو 2 میاشتو کې نږدې 515,000 الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د 1404 لمریز کال لومړیو 2 میاشتو وري او غویي په ترڅ کې د ټول هیواد په کچه 540,912 کسانو ته الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. له دې جملې څخه 1,150 کسانو ته د تذکرې ترلاسه کولو وروسته نور اړوند خدمتونه هم ورکړل شوي دي. د یاد ادارې د معلوماتو له مخې کابل، هرات، بلخ، کندهار او هلمند هغه 15 ولایتونه دي چې د تذکرو د ویش له اړخه په سر کې قرار لري. یوازې په کابل کې 9,119، په هرات کې 4,641، په بلخ کې 8,159، په کندهار کې 14,015 او په هلمند کې 22,243 تذکرې ویشل شوي دي. اوس مهال د هیواد په کچه 15 د الکترونیکي تذکرو ویش څانګې، یو ګرځنده ټیم او د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د آسان خدمت یو مرکز فعال دی چې د نارینه او ښځینه غوښتونکو لپاره ورځني خدمات وړاندې کوي. د اوبو او انرژۍ وزارت ویلي چې غزني کې د میر موسی زاورخان شیرده خاورین بندچارې 15 سلنه بشپړې شوي دي. د اوبو او انرژۍ وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي د غزني ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د شیرداغ سیمې د میر موسی زاورخان خاورین بندچارې چې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د سیمې د خلکو په مالی ملاتړ د غزني د اوبو او انرژي ریاست تر څارنې لاندې پر مخ وړل کیږي. تر اوسه پورې 15 سلنه بشپړې شوي دي. د یاد وزارت په وینا دغه خاورین بند د 1.6 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا لري چې د چارو په بشپړېدو سره به یې د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. کورني خبرونه هم دومره وو. اوس هم خپل همکار محمد عزیر ساپي ته وار ورکوم چې تاسو د نړۍ له وروستیو پیښو خبر کړي. له عزیر ساپي نه په مننې چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم د سپورټ له ډګره د بایسکل ځغلونې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هرات ولایت کې بایسکل ځغلونکو 10 کیلومتره واټن وواهه. د بایسکل مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو پیښو مو خبر کړو. اوس هم څو نړیوال خبرونه. ملګرو ملتونو غزه کې د لوږې له خطرناک ناورین خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي چې غزه په ځمکه باندې تر ټولو ډېر لوږې ځپلی ځای دی او محاصره شوې سیمه کې ټول 2.3 میلیونه وګړي د لوږې له ناورین سره مخ دي. دغه راز د اسرائیلو پوځ یو ځل بیا د غزې په سویلي ښار رافح کې د مرستو د ویش پر وخت 2 کسان وژلي دي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند هوکړه ډېره نږدې ده او ښایي همدا نن اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیلو لخوا په غزه کې لږ تر لږه 450,323 فلسطینیان وژل شوي او 123,970 ټپیان شوي دي. خو د حکومت د رسنیو دفتر د تلفاتو شمېر تازه کړی او ویلي دي چې له 1,800 څخه زیات کسان وژل شوي دي، ځکه زرګونه کسان تر ویجاړۍ لاندې لا درکه دي. په ورته وخت کې ملګري ملتونه وایي د بشري مرستو پر لیږد سربیره هم غزه کې وضعیت نازک دی. د ملګرو ملتونو وایي سټیفن دوجاریک وایي سره له دې چې د غزې تړانګې کلابندي تر یوې کچې نرمښت موندلی، خو بشري وضعیت لا هم تر ټولو بد حالات کې دی. دوجاریک د اسرائیلي رژیم لخوا د بشري مرستو د لیږد پر وړاندې د پرلهپسې خنډونو له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه زیاته کړې چې تر دې دمه یوازې شاوخوا 200 باروړونکي موټر له مرستو ډک غزې ته داخل شوي چې د سیمې د اړتیاو په پرتله ناڅیز بلل کېږي.
د اسرایل رژیم د نړیوالو فشارونو له کبله 12 ورځې وړاندې د غزې 11 اونیزه کلابندي پای ته ورسوله او د مرستو محدود لیږد ته اجازه ورکړه، خو نړیوال بشري سازمانونه وایي دا مرستې بسنه نه کوي. بشري بنسټونو خبرداری ورکړې چې د غزې اوسیدونکو د لوږې، قحطۍ او طبي بیړنیو اړتیاوو له جدي ګواښ سره مخ دي او ټینګار کوي چې فلسطینیانو ته باید پراخې، پر وخت او له خنډ پرته مرستې ورسول شي. په پاکستان کې د بلوچ جنګیالیو ویلي د بلوچستان ایالت سوراب ښار یې نیولی دی. د بلوچ جنګیالیو اړوندې ډلې ویان جنید بلوچ ادعا کړې چې د دوی وسلوالو د بلوچستان ایالت سوراب ښار تېره شپه تر بشپړ کنټرول لاندې راوستی او د ښار مهم حکومتي او اقتصادي ادارې یې فلش کړي دي. نوموړي رسنیو ته ویلي جنګیالیو نه یوازې د ښار مرکزي سیمې او سړکونه نیولي، بلکې د پولیسو مقرونه، د چارواکو استوګنځایونه، مالي ادارې او د حکومت نور مهم بنسټونه یې هم له منځه وړي دي. د زیاتوي چې د عملیاتو په لړ کې دولتي موټر، ګودام، میلمستون او څو بانکونه هم سوځولي دي. بلخوا د پاکستان یوې مخکښې رسنۍ دا نیوز هم د یاد برید پخلی کړی او ویلي دي چې وسلوالو کسانو د سوراب ښار په ګڼو دولتي ودانیو، یو بانک او نورو تاسیساتو یرغل کړی چې ځینې یې سوځولي هم دي. د دې شبکې د راپور له مخې د سوراب لپاره د مرستیال کمیشنر هدایت بلیدي هم په دغه بریدونو کې وژل شوی دی. مکرون ویلي که اسرائیل د غزې بشري ناورین ته پام ونه کړي، بندیزونه به پرې ولګول شي. د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون خبرداری ورکړی که اسرائیلي رژیم د غزې د اوسیدونکو بشري وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو امکان شته چې نړیوال بندیزونه پرې ولګول شي. مکرون چې په سنګاپور کې یوې خبري ناستې ته خبرې کولې وویل نړیواله ټولنه نشي کولی بې پروا پاتې شي په داسې حال کې چې فلسطینیان له شدید لوږې او بشري کړکېچ سره مخ دي. د هغه له لوري دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې پر اسرائیلي رژیم نړیوال فشارونه زیات شوي، څو ژر تر ژره په غزه کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او بشري مرستو ته پرته له کوم خنډ لاسرسی یقیني شي. په نایجیریا کې خونړي سیلابونو زیانونه اړولي. د نایجیریا د بیړنیو حالاتو اداره وایي چې دغه هیواد په نایجر ایالت کې د سختو سیلابونو له امله لږ تر لږه 119 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او ګڼ شمېر نور تر اوسه نادرکه دي. چارواکي زیاتوي چې سیلابونو د خلکو استوګنیزې سیمې سختې ځپلي او تر دې دمه زرګونه کورونه بشپړ یا جزوي تخریب شوي دي. د پیښې له ځایه راپورونه ښیي چې د ځاني او مالي زیانونو کره شمېره لا هم نه ده تثبیت شوې او د ژغورنې ډلې د پاتې کسانو د موندلو هڅې کوي. ساینسپوهان وایي د اقلیمي بدلون له امله د انسانانو مړینې زیاتې شوي دي. نړیوال ساینسپوهان خبرداری ورکوي چې د اقلیمي بدلون له امله د انسانانو ژوند ته جدي ګواښ متوجه دی او د شدیدې ګرمۍ له کبله د مړینو شمېره ورځ تر بلې ډېریږي. د تازه راپورونو له مخې نږدې 4 میلیارده کسان چې د نړۍ شاوخوا نیمایي نفوس جوړوي د تیر میلادي کال له مای میاشتې راهیسې لږ تر لږه 1 میاشتې پورې له بېسارې ګرمیو سره مخامخ وو. ساینسپوهان دا وضعیت د بشري فعالیتونو له امله د اقلیم د بدلون څرګنده پایله ګڼي. هغه راپور چې د جمعې په ورځ خپور شوی ټینګار کوي که څه هم سیلابونه، طوفانونه او نور طبیعي آفتونه زیاتره د رسنیو سرلیکونه جوړوي، خو ګرمه هوا په حقیقت کې تر ټولو خطرناکه او وژونکې اقلیمي پدیده ده چې مستقیم د انسان ژوند ګواښي. او وروستی خبر هم دا چې حماس ته د اسرائیلو تند خبرداری. د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاتس خبرداری ورکړی که حماس د امریکا د ځانګړي استازي سټیفن ویټکوف اوربند وړاندیز ونه مني، له سختو پوځي عملیاتو سره به مخ او حماس به په بشپړ ډول له منځه یوړل شي. کاتس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي حماس 2 لارې لري، یا دې له اسیرانو سره د تبادلې د وړاندیز شرایط ومني یا دې د خپلې نابودۍ لپاره چمتو شي. نوموړي زیاته کړې چې د اسرائیلي ځواکونو بریدونه پر غزه د هوا، ځمکې او سمندر له لارې دوام لري او د سیمې پاکولو وروسته به پوځ د امنیت د ټینګښت لپاره همالته یعنې رفح کې پاتې شي. له بلې خوا حماس اعلان کړی چې د نوي اوربند پر وړاندیز یې داخلي بحثونه پیل کړي دي. د اسرائیلو رسنۍ واینټ راپور ورکړی چې د دې وړاندیز له مخې حماس باید 10 ژوندي برمته شوي کسان خوشي کړي او د 18 نورو هغوی جسدونه وسپاري. ویل کېږي چې د اوربند دا موده به 8 ورځې وي چې ترڅنګ به ورسره بشري مرستې پراخه شي. بهرني خبرونه همدومره و، له ملتیا مو مننه. له عزیر سپینه په مننې چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم د سپورټ له ډګره
د بایسکل ځغلونې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هرات ولایت کې بایسکل ځغلونکو 10 کیلومتره واټن وواهه. د بایسکل ځغلونې نندارې د بایسکل ځغلونې د نړیوالې ورځې په مناسبت د هرات ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ د یاد ورزش د فدراسیون د استازولۍ لخوا د ترکمنستان د جمهوریت د سرقنصل په کوربتوب د اویا ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوې. په دې نندارو کې ورزشکارانو 10 کیلومتره واټن په بایسکل وواهه او د هرات ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت او د بایسکل ځغلونې فدراسیون د استازولۍ د مسؤلینو له لوري وستایل شول. غزنی کې د نیزه وهنې او اس ځغلونې سیالیو کې د اندړ ولسوالۍ لوبډلې لومړی مقام ترلاسه کړ. د نیزه وهنې سیالۍ د غزنی ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت په همکارۍ د اس ځغلولو او نیزه وهنې د فدراسیون د استازولۍ له لوري د ګیرو په ولسوالۍ کې د 6 لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د اندړ ولسوالۍ لوبډلې د 6 امتیازونو په ترلاسه کولو لومړی مقام، د ګیرو ولسوالۍ لوبډلې د 2 امتیازونو په اخیستلو دویم مقام او د نصر الدین لوبډلې د 50 امتیازونو په ترلاسه کولو دریم مقام خپل کړ. د زابل ولایت مرکز قلات ښار کې د 25 ورزشکارانو ترمنځ د توان سپک سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د یاد ولایت د رزمي ورزشونو ټاکنیزې لوبډلې ته د غوره ورزشکارانو د ټاکلې په موخه ترسره شوې چې په پایله کې 6 تنه د یاد ولایت ټاکنیزې لوبډلې ته وټاکل شول. د IPL په سیالیو کې ممبئی ګجرات ته ماتې ورکړه. د هندوستان پیاوړې لوبډله ممبئی انډینز د هند غوره لیګ یا IPL په 10 لوبډلو کې د جمعې په ورځ د 20 منډو په بریا د ګجرات ټایټنز پر وړاندې بریا ترلاسه کړه. ممبئی د توپ وهنې پریکړه وکړه او 15 وکټو په بدل کې 228 منډې جوړې کړې. دغه راز ګجرات 208 منډې وکړې او 6 لوبغاړي یې وسوځېدل. 15 ځله اتلشف یې ممبئی به د یکشنبې په ورځ له پنجاب کینګز سره ولوبېږي، څو د سه شنبې په ورځ د رویال چیلنجرز بنګلور پر وړاندې د پایلوبې چانس ترلاسه کړي. د یکشنبې د ورځې لوبه به د ممبئی انډینز او پنجاب کینګز ترمنځ د احمد آباد په نریندرا مودي لوبغالي کې وشي. په همدې سره زموږ د نن ورځې خبري ټولګه پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.